د پخوا زمانې خبره ده چې په نوراباد نومې کلي کې یو سړی اوسېدو چې د هغه نوم رحمت و. د رحمت سره لږه غونته کې ځمکه وه او هغه په هغې کې زمینداري کوله او په دغې به یې د خپل کور خرچه چلوله. د رحمت یو زوی هم و چې د هغه نوم اشرف و. اشرف په خوبونو ډېر غټ لیده خو د هغې دپاره به یې څه محنت نه کولو. یو ورځ ناست و چې د ځان سره یې وویل زه به لاړ به شم د بابا پټي ته څه ناسه میوې به یې کرلي زه به د هغې نه څه وخورم. دغه شان به روزانه اشرف راتلو او د خپل پلار په پټي کې جیبه یې څه خواږه میوه ولیده نو هغه به یې زر تر زره خوړله. دا میوه څومره خوندکې یې چې دا خورې او دغه شانتې ورته ناستې. بابا هسې وایي چې محنت کوه. او بل طرف ته اشرف ته دا پته نه وه چې د اشرف پلار به سلامته ورځ محنت کولو په خپل ځمکه کې نو هله به ده ته څه خوږه میوه میلاوېده. یا الله زما دا فصل د ډېر خوشحالو سره وکړې او ما په دې باندې خوشحاله کړې. یو ورځ اشرف په خپل پټي کې ناست و د ځان سره یې څه خبرې کولې. بابا او کور کې چې کم لګیا دي ما ته دوی خو هسې لګیا دي زه به بغیر محنته هر څه حاصلوم. رحمت چې د خپل زوی دا خبرې واورېدې نو ډېر پریشانه شو ولې چې د هغه زوی د محنت نه ډېره کرکه وه. او بل طرف ته اشرف په صرف د خپل پټي ته د خوراک دپاره راتلو صرف خوراک پې کوو او بیا به تلو. زه چې مړ شم زما سره به هم د دنیا مال جایداد وي زما به خپل کور وي خپل بنګله او خپل جایداد. او بل طرف ته د رحمت فصل تیار شوی و نو هغه یو ګاډۍ ته وخېجو د خرڅولو دپاره چې هغه بازار ته ویسي او په مناسب ریټ یې خرڅ کړي. الله په نن خو د خوشحالۍ ورځ ده ما ته به پیسې میلاویږي ولې چې هغه کوم فصل دی خو به نن خور شي. رحمت چې کمې میوې کرلې وې هغه بازار ته ویوړې او په مناسب ریټ یې خرڅ کړې او د هغې نه یې پیسې خپل زوی له یعنې اشرف له هم ورکړې او هم اشرف ته به پیسې ښکاره کېدې خو شاته محنت نه چې د دې نه شاته څومره غټ محنت شوی و. د اشرف پلار به هره ورځ خپل پټي ته راتلو د خپل پټي حال احوال به یې اخیستو. د کلي خلکو به هم په اشرف پسې خندل او دا به یې وی چې دې د هیڅ کار نه دی. یو ورځ اشرف په خپل کور کې ناست او د ځان سره یې دا سوچ کو محنت ته څه ضرورت دی خو زه به د خپلې پیسې راوالم په دې به ځان له یو وټه بنګله والم او دا پیسې به راسري په دې به خپله ګزاره کوم. او همدا سوچونه به روزانه اشرف کوله. د اشرف پلار ډېر بوډا شوی و او ډېر کمزوری شوی. یو ورځ یې په پټي کې کار کوو خو اچانکي ورته زړه خراب شو نو کار یې پرېښو او لاړی کور ته. د هغې ورځې نه پس رحمت په روزانه کوشش کوو چې لاړ شي خپل پټي ته خو نشو تللی ځکه چې هغه ډېر کمزوری شوی و. او بل طرف ته اشرف هم دا سوچ وکړو چې دا کار به باقیه ماله سمبالول وي ځکه چې زما پلار اوس ډېر بیمار شو. اشرف د خپل کور په طرف روان شو او لاړې چې پلار ته ټوله خبره وکړي. اشرف چې کله کور ته راغلی نو پلار یې خفه ناست او دا ورته دا خبره وکړه بابا جانه تاسو مه خفه کېږئ د سبا نه به زه کار لځم او زه به دغه کار کوم. او هم بیا چې په سبا باندې سهار شو نو اشرف ته پلار आवाज وکړو زما هوک بچیا نن ستا نمبر دی نن به ته ځې پټي ته. صحیح ده پلار جانه نن به زه ځم د خیره. اشرف د خپل پلار نه اجازت راواغستو او پټي ته روان شو. پټي ته د رارسېدو سره هغه خپل کار شروع کړو او دغه شان هغه په ورو بدلېدو. دغه شان ورځې به تېرېدې او اشرف په هر سهار خپل پټي ته تلو او خپل کار به یې جاري ساتلو. اشرف دومره محنت شروع کو چې پلار به یې اوده شو د شپې او هغه به ډېر ناوخته راتلو د خپل کار نه. او همدغه شانتې ډېره موده تېره شوه خو هم د اشرف په پټي کې ډېرې ښکلې میوې شوې وې. اشرف د محنت عادت و نو دغه میوو به هم ډېر خیال ساتلو چې هغه د ده نه خرابې نه شي. او بیا یو ورځ راغله چې د هغه میوې چې کومې کرلې وې هغه ټولې پخې وې. د هغه په پټي کې دومره ډېرې میوې شوې وې چې د کلي ټول خلک هغه ته راغونډ شوي وو. او د هغه نه چې کومې غلطیانې شوې وې او کوم ټیم یې خراب کړی و هغه په دې باندې ډېر خفه و. اشرف ته د خپلې غلطۍ احساس شوی و دا د ده دپاره لویه خبره وه. د اشرف په پټي کې ډېره میوه شوې وه نو د دې د لاسه هغه ټرکونو ته وینا کړې وه او ټرکونه د هغې نه ډک شول. او هم تاجدارانو اشرف لا ډېرې پیسې ورکړې او هغه مال یې ترې واخیستو. او هم اشرف په دغه پیسو خپل پلار له علاج شروع کړو. د اشرف پلار چې به دا لیده نو ډېر به خوشحالېدو. او همدغه شانتې اشرف په د خپل پلار خدمت هم کولو. یاره بچې ته زما نن لوګټلو ستا نه زه ډېر خوشحاله یم
او بیا یو ورځ رانه چې اشرف د خپل کلي خان جوړ شو. هغه سره به ډېرو کسانو په پټي کې کار کولو او هغه به ډېر ښکلی ژوند تېرولو. نو زما خوږو بچو د دې کهانۍ نه موږ دا سبق اخلو چې موږ له د سوچونو سره سره خپل محنت هم پکار دی، ولې چې د محنت نه بغیر یو څیز هم موږ نشو حاصلولی بغیر له محنت نه. مرګرو که زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او یو کمنټ ښکلی وکړئ. ډېره مننه.